عزیزانو فضیلت د صحابه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حالات بیانېدل تر د خلافت د زندګۍ پورې او داغه د خلافت په زمانہ کې ډیر زیات جنگونه یو طرف ته او بل طرف ته فتنو سر اوچت کړو او د الله په فضل سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اخلاص چې ټولې فتنې بالکل جګم دینو په کلاره کې او ټولې فتنې دباو کړلې او ختم کړلې په دې کې د ټولو نه غټه فتنه چې واغه مسیلمه کذاب مسیلمه بن حبیب د دنمو مسیلمه کذاب او رحمان یمامه به ورتوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د نبوت دعوه کړې و او تقریبا نیمه ایریا دا په خپل کنټرول کې راوستي و د مسلمانانو چې څونه فتوحات مسلمانانو کړیو نیمه ایریا په خپل کنټرول کې راوستي و 100,000 وغه سره بالکل چې کوم دي تیار پوجو 100,000 نو هغه پورا واقعیا خو می تاسو ته بیان کړی و جنگ یمامه دا شوی مقام حره باندې په دغه جنگ یمامه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کمالات شته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضایل او کمالات او کارنامې هغه موږ ذکر کولی نو په هغه کارنامو کې یو کارنامه چې کم دینو داوا چې په جنگ یمامه کې 1200 صحابه کرام شهیدان شول 1200 په دغه 1200 صحابه کرامو کې صحابه کرام خو تقریبا ټول حافظانو خو 700 پدې کې چې کم دینو بهترین قاریانو بهترین او 70 پکې دا سیو چې لکه ملکی سطح باندې چې څنګه قاریانی ملکی سطح باندې نو داسې قاریانو پکې 70 نو عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو فکر پیدا شو ا فکر داو چې صحابه کرام شهیدان کیږي او د صحابه او د نبی علیہ السلام د وفات نه پس بس دړادړ چې کوم دینو جنگونو تتلل او د شهادت سوالونه به کول او شهادت باندې قربان چې زر زر نبی علیہ السلام پسې رسو بس او حافظان او قاریان ای بزان مخکې کولو نو بعض روایتو کې خرازی چې عمر رضی الله عنه د یو آیت مبارک تپوسو کو نو یو صحابي ورته وی بل چیرې دا آیت هو هغه پلان کې صحابي ته یادو او هغه شهید شوی دی نو عمر ترانو سره فکر پیدا شو دا څنګه چل دی بعض روایتو کې راځي چې بس دک شانتي ور سره فکر پیدا شو اعلان کې دا فکر علی رضی الله عنه کړو هغه روایتونه بیا ذکر کوم ان شاء الله لیکن دا فکر عمر رضی الله تعالی عنہ د ټولو لومبه وکړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مسجد نبوي کې ناشته او عمر رضی الله تعالی عنہ ورته راغی ورته وی امیر المؤمنین یو فکر مې راوړی دی وی وای سدي وی دا فکر مې راوړی دی چې دا قران چې د صحابه ته یاد دی قران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې لیکل شوی و خدا سي ترتیب سره لیکل شوی نه بس هغه به داسې و چې وحی بر اسمان نه راغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 20 25 30 22 23 دا کاتبین د وحی نو چې څوک به موجود و بس ایته به راشه شابه ولیکي نو به لیکل نو چا به ځان له پسرمنو لیکل چا به ځان له کم دینو په اډوکو لیکل چا به په کانو باندې لیکل او چا به یاد کړل زبانی بس دې ترتیبو د سوراتونو ترتیبو یعنی سوراتونو کې چې دا کم آیاتونه دي د آیاتونو ترتیبو لکه څنګه چې سورته بقره کې الف لام میم نه شروع شوی دا او بیا دا رکوع ختم شوی دا بیا دویمه ان چې کم دینو ومن الناس او بیا دا یا ایو الناس اعبدوا داسې و اسقال ربک للملائکه دا وو خو د سوراتونو ترتیب نو چې سورته بقره به اولی
بیا به ورپسې آل عمراني، بیا به نسایي، بیا به دا ترتیب نه او چا سره څه لیکلي او څه یاد، څه لیکلي او څه یاد. نو عمر رضی ابوبکر صدیق رضی ته ووی چې امیر المؤمنین صحابه کرام دړادړ شهیدان کیږي او اسنه چې دا قرآن بعضی حصہ یا څه ډېره حصہ یا ټول قرآن زمونږ نه چې کوم دی داسې لاړ شي. دا د صحابو په سینه کې دی یا صحابو سره په کورونو کې پروت دی، په چمړو باندې او په هډوکو او په کاڼو لیکلی شوی دی. نو که دا مونږ داسې راجمع کو او د دې نه یو نسخه جوړه کو، هغه ځان سره کیدو، نو په وخت د ضرورت به د اکې نسخې نه نور ماشومان یادوي، نو قرآن به یاد په یاد پاتې کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې عمره کم کار چې نبی علیہ السلام نه دی کړی هغه زه څنګه وکم؟ دا کار نبی علیہ السلام نه وکړی. دې خبرې ته سوچ کوئ. ابوبکر څومره لوی سړی دی، عمر په خپله څومره لوی سړی دی، عثمان او علي چې د دې په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي چې زما سنت او د دې صحابو سنت یو شان دی لازم دی. یعنی دا صحابه چې کم کار وکړي که نه اب په امت لازمي، اب د امت دپاره دلیلي. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا هم وی چې کم کار نبی علیہ السلام نه دی کړی زه څنګه وکم، زه څنګه وکم، نشم کولی، زړه مې یریږي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی امیر المؤمنین په الله قسم چې دا د خیر کار دی، دې کې خیر دی، دې کې د امت خیر دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې عمر به بار بار ما پسې تلو او راتلو تر دې چې الله تعالی زما سینه او زما ذهن د دې لپاره تیار کو. او ما مو وی چې او دا خو چې کم دی نو د دې غور پکار د خیر دی د امت لپاره دی. بعضی روایتو کې دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ سره دا فکر پیدا شو چې اسنه چې صحابه کرام زی په زی چې کم دینو شهیدان کیږي او څوک په دې قرآن کې اضافه یا کمی ونه کی، یعنی بل څوک دا کارونه کی، دا کم کار چې زه تا ته وایم چې دا لیکل غواړي اسنه دا کار بل څوک کی. نو اوس دی وخت کې د اسلام دشمنان هم په مزه مزه سر اوچتوي، نو که دا کار بل څوک کی نو اسنه چې د قرآن نه څه کم یا زیات کی. لکه شیعګانو راغلیو میدان ته هغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې زما زړه اوبه وڅکلې په دې باندې چې او دا کار پکار دی. نو زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ دا نوم ځان سره یاد ساتئ. د عثمان ترانو په دور کې به هم دا خبره راځي. زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ دا نوجوان صحابي کم عمره نوجوانو او دبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وحی لیکله، دی د صوفی طالب او نبی علیہ السلام باندې بچی وحی راغه نو دبه لیکله. نو دی ابوبکر صدیق راو غوښتو ورته وی پتا سه الزام نشتا، ستا نبی علیہ السلام ډیر فضائل بیان کړي او تا به نبی علیہ السلام ته وحی لیکله او ته ډیر ذهین سړی می، نو دا کار ته وکا. زید بن ثابت انصاری ترانو فرمای امام بخاری دا غنه روایت کړی دی. خپل واقعیا په خپل وی چې ابوبکر صدیق ما ته دا خبره کوله نو عمر داسې خاموش ناسه وسره ښکته کړو چې خبره پوره کا. نو ما ورته وی چې امیر المؤمنین دا کار خو ډیر ګران کار دی، زه څنګه قرآن راجمع کم؟ او دا خبره مې ورته وکړه چې نبی علیہ السلام دا کار نه دی کړی، نو تاسو دواړه څنګه دا کار کوئ؟ او بیا مې ورته دا وی چې امیر المؤمنین ما ته وایا چې د مدینې نه دا غر نه دی، په دې شروع واچو په کودالې باندې نړوا او دا هغه ځای له بار وړو هلته بل غر جوړ کا. نو خپله زندګي به دې کې ولګوم، دا غر به د دلته نه روان کم هلته به یوسم. دا کار راته آسان دی، او دا ته چې راته کوم کار یادې دا کار نشم کولی. ولی که په دې کې یو لفظ کم پاتې شو یا پکې یو لفظ سیوا شو نو تر د قیامته پورې به د چا غاړه بندوي. زه به څه کوم؟ نشم کولی.
وی د ټولو خبرو کې د عمر سر ښکته وي عمر سر اوچت کو وی چې زیاده قسم په الله چې دې کار کې خیر دی دا د خیر کار دی دا کومې خبره نه چې ته یریږي که چېرې موږ دا کار پرېښودو نو دا کار به بل څوک وکړي او دقه شی به پکې وکړي ولې چې بل څوک وایي چې یاره ما قرآن جمع کړی دی او دا دی لیکلی مې دی نو خلک به د هغه دغه لیکلو نه بیا وایي نو هسې نه چې هغه پکې څه کمي او بې شي راوستي نو بیا به څه کوو زید وایي چې بار بار دا خبره ما ته کوله او ما پسې تلل او راتلل او زه بیا مسجد نبوي ته راغوښتلم چې بالآخر زما زړه په دې خبره باندې تسلي وکړه او زما زړه م پې اوبه وڅکلې چې او دا کار په کار دی نو یې شورو مې واچوله نو چې شورو یې واچوله نو لیکل یې کول دې ځای کې دا خبره پرېږدی تاسو ته ما وی چې دا سوچ علي رضی الله عنه هم کړی دا ما سره کتاب دی او دا کتاب د دې نوم دی حضرت ابوبکر صدیق دی کتاب کې دا جمع قرآن پاک کی حقیقت اور اہمیت دا باب دی خپل دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زندګۍ کې دی کې د یو چې کوم دی نو دا خبره کړې ده چې زید بن ثابت رضی الله عنه خو تیار شو خو دلته یو اعتراض دی اعتراض داری چې دا نبی علیہ السلام په زمانہ کې خدا قرآن لیکلی شوی او لکه چا سره په سرمنو لیکلی دی چا سره په هډوکو لیکلی دی چا سره نو دا دی ابوبکر صدیق او زید بن ثابت ولی عمر ته وایي چې دا کار کم کار چې نبی علیہ السلام نه کړی موږ نه کوو دا کار خو نبی علیہ السلام کړی نو علما ذکر کوي چې لیکلی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې او خو لیکن هغه لیکلی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې و نو په هغې کې خو یو ترتیب نه و به د چا یو شانتی و د چا بل شانتی و دویم دا و چې د عمر ترانو مقصد او غرض د دینه هغه دا و چې د دې قرآن حفاظت و لیکل نو مقصد حفاظت و دا لیکلی او خو چا سره لږو چا سره ډیرو چا چې کم دی نو څه یاد کړی نو هغې لیکلی نو چا چې څه لیکلی و یاد کړی نو مثال کې یو سړي صورت بقره لیکلی ده نو هغه به ما سره لیکلی شته نو صورت ال عمران په یاد کړی او صورت بقره لیکلی وه بل سړي صورت بقره چې کم دی نو هغه لیکلی وه او صورت ال عمران په یاد کړی یہ صورت آل عمران چې کم دی نو هغه لیکلی او صورت بقره نو دکه شانتی و نو ګډ وډو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وی نو هغه وی چې ترتیب نه لري ورکړي نو څنګه ترتیب ورکم بیا په الاتقان کې امام سیوطی لیکي د ابن ابي داود په حواله سره ابن ابي داود فرمایي چې علي رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې بار نه راوته د کور کې نو علی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورپسې خبر ولېږلو چې علي ته ولې بار نه راوځي زمانه خپه کسه چللی که زما بیت ته غاړه نه دی ایښې بیت ته زما مات کړی دی نو علي رضی الله عنه ورته ووي ابن ابي داود په حواله سره الاتقان کې سیوطي او دم دلته کې راوړی دی دا روایت علي رضی الله عنه ورته ووي چې نستانه خپیم نه مستا بیت مات کړی دی او نه چې کم دی نو ستا د بیت نه مخ اړو بیت به تا سره دوباره تازه کم په مسجد نبوي کې راغی بیت تازه کو په مسجد نبوي کې د ټولو خلکو په مخامخ او بیا وی چې ما ته یو فکر لګېدلی دی د هغې د وجې نه په کور کې ناست یم وی څه فکر لګېدلی وی د نبي علیہ السلام د وفات نه پس فتنو سر اوچت کړي ما سره دا فکر پیدا شوی دی بعض روایتونو کې دی چې خوب مې لیدلی دی چې هسې نه دا قرآن د دې امت نه چې کم دی نو اوچت شي امت کې اختلاف پیدا شي چا سره یو شانتي قرآني او چا سره بل شانتي قرآني نو ما ځان سره دا قصد او اراده کړي چې زه به په خپل کور کې ناست یم او قرآن به لیکم او تر هغه وخته پورې به بار نه وځم چې تر څو مې دا قرآن ټول لیکلی ني نو شروع پې علي تعالی نوم کړی وه
دا روایت چې کوم دی نو ابن ابي داود نقل کړي نو فکر هغه سره پیدا شوی دا د نبی علیہ السلام جوړ کړی شوی جمعاتو نو دای سره به داسې د دنیا فکر نه پیدا کېدو د آخرت فکر به پیدا کېدو نو زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ قرآن مجید ما لګ راکا زید بن ثابت انصاری ترانو فرمایي چې کله ما لیکل شروع کړل نو قرآن مجید به داسې لیکلو دا موږ سره چې اوس کم دا قرآن مجید دی نو دا ترتیب عثماني دی دا عثمان ترانو را جمع کړی دی د دې ذکر به د عثمان ترانو په دور کې راځي ابو بکر صدیق ترانو په دور کې چې کم قرآن جمع شو دام زید بن ثابت ترانو را جمع کړی دی عثمان ترانو په دور کې ځکه چې دی معصوم صحابي بیا د عثمان ترانو په دور کې هم دی نو عثمان ترانو ورته وی چې دا کار ته ابو بکر ته کړی نو ماته موکا نو دې ته مصحف عثماني او ترتیب عثماني وای خو لیکن دا ابو بکر صدیق چې کم ترتیبونه کې په دې ترتیب نو دا ترتیب نو بلکې دا واړه سورتونه نه دي علم ترکه دا په شروع کیو او دا غټ سورتونه په اخر کې دا په اخر کې هغه داسې ترتیب سره او ګډ وډ ترتیب سره نو زید بن ثابت انصاری ترانو بچ کله قرآن را جمع کولو نو د ارض یو آیت به د صحابینه تاسو کول په مدینه کې به ګرځېدو الکه تا ته څونه قرآن یاد دی دی به ورته کېناستو وې دومره نو د دنه به ټول واورېدو نو چې کم به ورته یادو نو په دې یاد شوي باندې به وي اوس په ورشه 2 کسان ګواه راوله لیکلي نو 2 کسان به لکه د به واورولو یو صورت چې دا ماته یاد دی نو دی به بیا په مدینه کې ګرځېدو د خپل یاد شوي باندې به 2 صحابه پیدا کول لیکلي چې ای سره به دا لیکلی نو هغه به راوستل وې دا به ګواه دي نو د به ولیکلو نو دی بل ته به وي نو دی بل به ما ته پلان کې صورت نو د ته به ورسته 2 ګواهان راوله نو په دې طریقه باندې لیکلو تر دې چې د سورت احزاب آیت نمبر 23 سورت احزاب په 21 او 22 سپاره کې دی او دا آیت نمبر 23 چې دی نو دا په 21 سپاره کې راځي دا آیت نمبر 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دا آیت چلی دا آیت اچا سره لیکلی نو سیوای د خزیمه رضی الله تعالی عنہ یاد خطول مدینه ته او په یاد به یقین نه کولو لیکل به امرول چې یو سړی وای چې او دا ما د نبی له سلام نه په جمعات کې په مجلس کې لیکلی او یو بنه چلیدو 2 به چلیدل یو دا آیتو یو د سورته توبه آخری آیت یو لسمه سپاره کې د سورته توبه آخری آیت دا آیت چې ونو دا خزیمه انصاری ترانو سره نور اچا سره نو لیکلی یاد خو ډیرو خلکو ته فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیت دی د سورته توبه آیت نمبر 129 نو دا 2 آیاتونه خزیمه انصاری ترانو سره نور اچا سره لیکلی نو لیکلی به او چا سره خو به شهید شوی ځکه په یرموک کې 3000 شهیدان شول او داشان په یمامه کې 1200 شهیدان شول او داسې نورو جنگونو کې شهیدان شول په سونو نو او سچ کم دینو غیر چاپیر په جنگونو کې پراته دي مدینه ته خو واپس نه دی راغلي او په کم دینو 8000 د ابو عبیده سره دا شانت چې کم دی د عمر بن العاص سره دا سه د خالد بن ولید سره دا سه چې کم دینو دا اکرمه بن ابي جهل سره دا سه چې کم دینو د شرجیل بن حسنه سره دا تاسو ته ما چې کم دی د دینونه غشتو په مخ کې جنگ کې دا جرنیلانو ار جرنیل سره 8000 لزر شپک زره وزره صحابه کرام نو دی خو په محاذونو پراتو او دا چې کم دی نورم غیر چاپیر س نور ملکونو ته تلیو س د نبی علیہ السلام د وفات نه پس اوت دعوت او تبلیغ پسې لاړل د چا چې کم طرف ته مخو نو لہذا په مدینه کې ډیر کم خلک پاتې شو نو دا به و ډیرو خلکو سره خو لیکن مدینه کې نو وغی اوس مسئله شو اتفاق دی په دې کړو چې لیکو په قرآن کې اکه شی چې کم یاد
خو ډیرو خلکو ته خو لیکلي کم از کم 2 کسانو سره او دا لیکلي اوس د یو سره. نو اوس مسئله شوه چې دا به اوس په قرآن کې لیکو که نه به لیکو. نو دا خزیمه رضی الله تعالی عنہ چې و د نبی علیہ السلام د صحابو د هر یو ځان له بیل بیل شان دی. نو پای کې د دې خزیمه رضی الله عنہ ناشنا شان دی. نبی علیہ السلام ویلیو وی خزیمه یو د 2 کسانو برابر دی په گواهی کې چې کم ځای کې می. او دې کله ویلیو دا یو يهودي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیسې ورکړې وي سودې ته ناغشته وا. هغه يهودي راغي او نبی علیہ السلام ته په غاړه کې چې کم دینو صادر واچولو وی ما ته زما پیسې راکړه. نبی علیہ السلام ما خو درکړې دي. يهودي ورته وی گواه په څوک دی؟ اوس گواه هیڅ څوک هم نو. دا خزیمه رضی الله عنه اکه ځای کې ولاړو. دا ورته وی زه گواه یم چې د گواهی ورکړله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنه تاسو کو چې تا څنګه گواہی ورکا؟ ته خو نه وی تا زما د دې مسالې لپاره څنګه گواہی ورکا؟ نو دا ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان خبرونه چې ته مونږ ته راوړي نو مونږ ستا خبره منو او پتا یقین کو. نو د دنیا د خبرې او پتا یقین نه کو. زنوما خو لیکن زما دا یقین دی چې تکه خبره کینو هغه دروغ نه او رښتیا وي. په دې مو که نبی علیہ السلام فرمایل چې تر د مرګ پورې دا خزیمه چې د چا لپاره هم گواهی کوي د دې یو سړي گواهی به د 2 برابري. دا د ځان له فضیلت. نو د سره چې دا 2 آیاتونه ابوبکر صدیق وی دام پکې ولیکي دا سړی یو د 2 برابر دی. یو د 2 برابر دی. بهرحال قرآن مجید ولیکلو په دې ترتیب نو ترتیب بل شانته و س سورتونه مخکې او سروستو خو لیکن قرآن مجید جمع کو. زبر زیر پیش دا پینو دا ټکی نقطې دا پینو ساده چې کم د عربو او کم نازل شوی قرآن بس دک شانته و. دا نسخه ځان سره ابوبکر صدیق کې خودلا په خپل د خلافت چې کم خانه وا او کما کوټه وا په هغه کې د ابوبکر صدیق د وفات نه پس د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره وا. د عمر ترانو د وفات نه پس دا زمنګ او استاسو مور بیبي د عمر ترانو چې کم دینو لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي ام المؤمنین حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنہ سره اکل چې د عثمان ترانو په زمانه کې قران لیکل کېدو نو عثمان ترانو حفصه ته درخواست وکړو چې هغه قران چې تا سره پروت دی ستاد پلار نه پاتې شوی هغه مال راوړه چې زته نه قران مجید په ترتیب سره ولیکم نو تا ته به خپل در واپس کم بیا. پدې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سره ټول قران ځان له خپل ترتیب باندې و. داغه ترتیب خپلو ابیل ترتیبو. نور صحابه کرام سره په خپل او علی رضی الله عنه تاسو ته وی چې هغه ما سره فکر دی په کور کې ناشته او قران لیکلو نو هغه په بل ترتیب لیکلو. نو ترتیب ضروری نو ا ترتیب بیا د عثمان ترانو په زمانہ کې راغی. لیکن دا قرآن چې کم دینو دی را جمع کو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو عظیمه کارنامه وا. کدا کارنامه ابوبکر صدیق نه وکړي او غاړه ابوبکر صدیق نه ویخي او زید ابن ثابت انصاری غاړه نه ویخي او دا قرآن را جمع شوی نو نن به امت د لوی خیر نه محروم. دا قرآن به نو زکا عیسایانو سره انجیل اوسم شتا. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل و ما سره په الماری کې سلور انجیلونه پراته دي او په مخ د زمکه نن د 60 نه زیات انجیلونه دي. د 60 نه زیات داسې توراتونه سکه یو شانتی لیکل دي سکه بل شانتی. دا صرف او صرف یو قرآن مجید دی چې د مشرق نه تر د مغرب او د شمال نه تر د جنوب پورې عربیانو سره انګریزانو سره پښتنو سره پنجابیانو سره بنگالیانو سره هندوستان والا سره داسې چې کم دینو مصر والا سره ترکی والا سره یو شانته قرآن مجید یو شانته قرآن مجید دی. د الف لام میم نه شروع تر د ورناس پورې د چا په قرآن مجید کې د یو ټکی د کمی احتمال نشتا. دا زمونږ ایمان دی
چې څوک پکې کم مني دا کافر دی لکه شیعه او نه پکې د زیاتوالي احتمال شته او نه پکې څوک کولی شي نه پکې څوک کولی شي که چا حرکت کړي الله د هغه ګوتې ماتې کړي که چا حرکت کړي الله د هغه سترګې ړندې کړي که چا حرکت کړي الله هغه لیونی کړی دی الله ویلي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون خدا عظیم الشان کارنامه چا وکړله ابو بکر صدیق وکړله ځکه ابو بکر صدیق د دې امت محسن دی ځکه ابو بکر صدیق په موت احسان کړی دی دا د برکت کتاب چې نن موږ او تاسو کور جوړ کو نو د دې قرآن مجید ختم پکې اول کو او کډه ورته رستو اړو چې نن ما او تا دکان او کاروبار سٹارټ کو نو خرصول رستو کو د دې قرآن مجید ختم پکې اول کو چې نن ما او تا کرا بیماری راشي د دې قرآن مجید ختم من کو چې نن زمنګ څوک عزیز رشتہ دار وفات شي د دې قرآن مجید ختم ورپسې من کو چې نن موږ ته څه مسئله را پیښه شي د دې قرآن مجید نه موږ وظیفې راخلو او ختمونه کو او بیا چې کوم دی په هغې خپلې مسئلې حل کو نو دا قرآن مجید موږ ته را رسولې چا دی ابو بکر صدیق او د هغه چې کوم لشکر جماعت د صحابه و هغې را رسولې نو لهذا د داسې محسنینو سره به موږ مینه او محبت کو که نفرت به کو محبت به کو او چې څوک د دین نفرت کوي نو د هغه خلکو نه به موږ نفرت کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي